د لویو بخونکو څښتن تعالی په سپېڅلې نامه السلام علیکم. ستړي مه شئ. نن چهارشنبه د لړم یا عقرب میاشتې 25مه چې د نومبر له 14مې نیټې سره برابره ده. ستاسو پام را اړوم د باختر لنډې خبرې ټولګې ته. د افغانستان او ایران چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو سوداګریزو اړیکو خبرې اترې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان او دغه هیواد د فولا مبارکه شرکت له مسؤلینو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په یاده کتنه کې دواړو لورو د ګډو سوداګریزو همکاریو د افغانستان د صادراتو د حجم پر زیاتوالي، د چابهار بندر له لارې د مالونو د ترانزیت او سوداګرۍ د اسانتیاوو په افغانستان کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. همداراز په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ د خبرو اترو د پیلولو، د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور ترمنځ په پوله کې د ګډ صنعتي پارک د جوړولو او د افغانستان په ځینو زیربنایي پروژو کې د ایران تخنیکي همکاریو په باب هم بحث او خبرې اترې شوې دي. په چین کې د افغانستان سرپرست سفیر هلته د مشتو افغان محصلینو ستونزې واورېدې. په چین کې د افغانستان سرپرست سفیر سید محی الدین سادات په یاد هیواد کې له مشتو یو شمېر افغان محصلینو سره وکتل. په دغه کتنه کې افغان محصلینو د چین سفارت کړنې ستایلې او د اسنادو د تصدیق، پاسپورټونو د تمدید په ځینو نورو برخو کې خپل ستونزې له سرپرست سفیر سره شریکې کړې دي. افغان محصلینو په کتنه کې د چارو د لا ښه والي په موخه له سرپرست سفیر سره یو لړ وړاندیزونه او مشورې هم شریکې کړې دي. په چین کې د افغانستان سرپرست سفیر د یادو محصلینو د ستونزو تر اوریدو وروسته ژمنه کړې چې د حل په موخه به یې ګړندۍ هڅې وکړي. په پکتیا کې په څه باندې 2000 اړمنو کورنیو باندې نغدي پیسې ویشل کیږي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې 2448 کورنیو ته نغدي پیسې ویشل کیږي چې د ویش بهیر یې نن پیل شوی دی. په یادو مرستو کې بهري کورنۍ ته 4300 افغانۍ ورکړل شي. په تیرو 40 کلونو کې افغانانو ته زیات زیان رسیدلی دی. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د اسلامي همکاریو سازمان د بشري چارو مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت، د یاد سازمان سیاسي مرستیال یوسف بن محمد الزبیعي او مل پلاوي سره په ارکي وکتل. په یاده کتنه کې د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت ویلي چې په کابل کې د دفتر د خلاصون موخه له افغانانو سره د زیاتو مرستو انسجام او د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د فوق العاده غونډې د پریکړو تطبیق دی او دا به د افغانستان اسلامي امارت او دغه سازمان ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد سازمان بشري او پرمختیایي مرستو ته د هر ډول اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په کابل کې د پاکستان سفارت له سرپرست سره وکتل. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج داپیر عبدالرحمن نظامانی سره په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د پاکستان سفارت سرپرست د اسلامي امارت له رهبرۍ د مننې ترڅنګ په افغانستان کې پر خپل ماموریت خوښي څرګنده کړې. نوموړي ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو مناسباتو له امله خوښ دی او د دغه مناسباتو د پیاوړتیا په برخه کې بلا زیاتې هڅې کوي. همداراز مولوي عبدالکبیر په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرینو د ستونزو یادونه کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې هغو کسانو ته چې د درملنې یا هم د خپلو کورنیو د لیدلو په موخه دغه هیواد ته ورځي یا هم له پاکستان افغانستان ته راځي د ستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړي او همداراز د ویزو د ورکړې په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي او کاړتیاوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې د مسافرو ښځو د تلاشي او کنټرول په موخه دي د پاکستان په بندرونو کې ښځینه کارکوونکي وګمارل شي. کوچانو له کوم امتیاز پرته خدمت کولو ته چمتووالی وښود. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع په افغانستان کې د مشتو کوچانو له یو شمېر قومي مشرانو سره په ارکي وکتل. په دغه کتنه کې د کوچانو قومي مشرانو د خپلو ستونزو د شریکولو ترڅنګ له اسلامي امارت سره په هر ډول شرایطو کې د همکاریو او مرستې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې زموږ قوم له کوم امتیاز اخیستو پرته له هیواده د دفاع په موخه د اردو په لیکو کې خدمت کولو ته چمتو دی.
د هوا د ککړتیا مخنیوی مو لومړیتوب دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له رئیس حافظ عزیز الرحمن او د ملي راډیو تلویزیون له مرستیال ضیاء الحق حقمل سره په سپیدار ماڼۍ کې ولیدل. د باختر اژانس د خبرې له مخې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د ملي راډیو تلویزیون ادارې د ښو خدمتونو مننه کړې. د عامه روغتیا وزارت سرپرست له خپل پاکستاني سیال سره وکتل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد او ورسره ملپلاوي د پاکستان د عامه روغتیا له وزیر عبدالقادر پټیل سره په اسلام آباد کې وکتل. د باختر اژانس د خبرې له مخې په دغه کتنه کې د روغتیا په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار شوی دی. په کتنه کې پریکړه شوې چې په کابل کې د افغان ډاکټرانو د نړیوالو نورمونو سره برابر د تخصص برنامې لپاره د CPSP څانګه په کابل کې پرانستل شي چې په مرسته به د MCPS او FCPS ټریننګ د هیواد دننه ترسره کیږي. په پنجشیر کې د برېښنا رسونې یوه شبکه پرانستل شوه. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په مرکز بازارک کې د برېښنا رسونې د یوې شبکې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د برېښنا رسونې یا د شبکې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د 100 کیلو واټه په ظرفیت سره د 1 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده چې په جوړېدو سره 150 کورنیو ته د برېښنا زمینه هم برابره شوې ده.